سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د بغلان د مرکزي بغلان ولسوالۍ د نعمت تپې پوستې محاصره ماته او پکې شته پوځیان وژغورل شول. دغه پوسته له 14 ورځو راهیسې د طالبانو تر کلابندۍ لاندې وه چې د 5 ورځنیو عملیاتو په پایله کې 13 ورځې د محاصره ماته او پکې شته پوځیان وژغورل شول. د بغلان امنیه قمندان وایي په دې عملیاتو کې 14 طالبان وژل شوي، 19 ټپیان او یو بل یې نیول شوی دی. ملګرو ملتونو د ننګرهار په مرکز کې د کرکټ په یو لوبغالي کې شوي خونړي بریدونه په کلکه وغندل. په افغانستان کې دغې ټولنې اساسي یاد برید یو وحشیانه عمل بللی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د دغه برید مسؤلیت لري باید محکمې ته د حساب لپاره راوکاږل شي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې افغانان د سولې په لټه کې دي، موږ باید داسې بریدونو ته اجازه ورنکړو چې د جګړې پای ته رسولو لپاره د ټولیزو هڅو د پرمختګ مخه نیسي. د ننګرهار په مرکز کې د کرکټ په یو لوبغالي کې د 2 شپې وړاندې خونړیو بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. د یو سناتور ورور په غزني کې د یو ټرافیک د وهلو په تور ونیول شو. د غزني امنیه قمندان فرید احمد مشعل وایي دغه کس چې میوند نومیږي 2 ورځې مخکې په غزني ښار کې یو ټرافیک وهلی و چې بالاخره 13 ورځ د پولیسو له لوري نیول شوی دی. نوموړي په دې اړه چې تورن کس د کوم سناتور ورور دی څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت په زنخان ولسوالۍ کې 2 ماین ښخوونکي هم د پولیسو له لوري نیول شوي دي. یو نفر بل د میوند د جغلام جان زوی په نامه چې 2 ورځې مخکې د یو سناتور ورور دی ترافیک یې په ښار کې وهلی و، د وظیفې په جریان کې لت کوب کړی و، مخ یې وخوږ کړی و، هغه هم دستګیره سوی دی. د قانون منګولو ته دوسیه تر څېړنې لاندې دی. خپل جواب ووایي او زه د غزني خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې هېڅ زورواکی به دلته نه وي، یوازینی به دلته د غزني ولس ته خدمت کیږي او پولیس به ملي پولیس وي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 9 طالبان ووژل شول. د 209 شاهین قل اردو قمندانۍ ویاند وایي دغه عملیات 13 ورځې یادې ولسوالۍ په مزاري سیمه کې ترسره شوي دي. ویل کېږي یاد عملیات اوس هم روان دي. او ولسمشر غني په کابل کې د میشتو اسلامي هیوادونو سفیرانو ته د روژه ماتي مراسم جوړ کړل. ښاغلي غني د روژه ماتي او ماښام له لمانځه وروسته یادو ډیپلوماتانو ته د روژې د رارسېدو له امله مبارکي وویله او د مسلمانانو او اسلامي هیوادونو ترمنځ یې د لا زیات یووالي او پیوستون ټینګار وکړ. په ورته وخت کې ولسمشر غني اغلې سارا ته چې اوس د قرآن کریم حفظ ترسره کړی مبارکي وویله او زیاته کړه چې د روژې مبارکې میاشتې په پای کې به د هیواد غوره قاریان او حافظان هم وستوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.